سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته جرمني په پښتو د فروشاین د برخې لوستونه دي. ډیره مننه چې چینل مو سبسکرایب کړی ده. لایک او شیر کولو سره تاسو هم کولای شئ د دې لوستونو په خپرولو کې مرسته وکړئ. اتلسم څپرکی دویمه برخه. شپاړسمه پوښتنه د 5 نمبر پوښتنه ده. لومړی راځو انځور ته په انځور کې ګورو چې دلته د چپه په راسته په چپه باندې قانون پلی کیږي. څنګه دا موټر په دې باندې لومړیتوب لري او بیا دا دواړه په ما باندې لومړیتوب لري او د دوی حق ده چې دوی لاړ شي. پوښتنې ته راځو. Wie verhalten Sie sich richtig؟ دلته څنګه سم چلند کوئ؟ Ich fahre nach dem blauen PKW. زه د دغه موټر نه وروسته ځم. هو د دې موټر نه وروسته خو ځم، خو د دې موټر نه هم وروسته ځم. Vor dem gelben PKW؟ نه، مخکې له دغه زیړ موټر نه. نه، nach dem gelben PKW؟ د دغه زیړ موټر نه وروسته. هو دلته زه د دې دواړو نه وروسته ځم او دا دواړه ما نه مخکې ځي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. ولسمه پوښتنه د 5 نمبر پوښتنه ده. Wer darf in dieser Situation zuerst fahren؟ څوک یا چاته اجازه شته چې دلته لومړی لاړ شي؟ که په انځور کې وګورو زه په عمومي سړک باندې یم او بیا زه مخامخ ځم، لومړیتوب زما دی. دا هم باید ماته لار راکړي او دا موټر هم باید ودرېږي. چې کله زه لاړلم کېدای شي دا رانه ووځي او یا دا هم ووځي. پوښتنې ته راځو. Wer darf in dieser Situation zuerst fahren؟ څوک دلته کولی شي لومړی لاړ شي؟ Der blaue Traktor، د آسمانی تراکتور نه، د روته PKW، د سور موټر نه. Ich selbst، زه خپل کولای سم لومړی لاړ شم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Weiter اتلسمه پوښتنه د 2 نمبر پوښتنه ده. Worauf weist diese Verkehrszeichen hin؟ دغه ترافیکي نښه مونږ ته د څه شي معلومات را رسوي؟ د ترافیکي نښه مونږ ته د دې خبرتیا راکوي چې تاسو د ریل پټلۍ ته نږدې یاستئ. یعنی که چیرته دغه پټه 2 دانې یا 3 دانې وي همدغومره مترونه هم زیاتیږي. هره پټه د دې 80 متره ده. Auf eine Bahnübergang in etwa 240 Meter Entfernung. د ریل پټلۍ چې موږ نه 240 متره لري ده، نه که چیرې 240 متره لري وي نو باید 3 دانې د سرې پټې ولري. Auf eine Bahnübergang in etwa 160 Meter Entfernung. 180 متره لري موږ نه د ریل پټلۍ ده چې موږ په هغې باندې تیریږو. نه که چیرته 180 متره وي نو باید دا 2 دانې وي. Auf einen Bahnübergang in etwa 80 Meter Entfernung. 80 متره لري موږ نه د ریل پټلۍ ده چې موږ په هغې باندې تیریږو. هو Diese Frage wurde richtig beantwortet. Nun نسمه پوښتنه د 2 نمبر پوښتنه ده. Worauf weist diese Verkehrszeichen hin؟ دغه ترافیکي نښه تاسو ته د څه خبر درکوي او څه معنا ورکوي؟ ترافیکي نښه دلته دا معنا ورکوي چې د دغه 80 کیلومتره په ساعت کې د ځغاستې کوم محدودیت چې و هغه فسخه کیږي. یعنی دغه قانون دلته لمنځه ځي او بل هغه قانون را شروع کیږي کوم چې مخکې له دې نه و. Auf den Anfang der، نه Anfang نه ده، دا پای ده. Auf ein Verbot هم نه ده، چې کله Verbot وای نو باید دا سره وای. Auf das Ende der Geschwindigkeit Beschränkungen، پای د سرعت د محدودیت، یعنی تاسو نسئ کولی د 80 نه زیات لاړ شئ. خو کله چې دا علامه راغله یا دا ترافیکي نښه راغله معنا ده چې د 80 قانون دلته ماتیږي او کوم هغه قانون چې مخکې له دې نه و هغه پیل کیږي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شلمه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده. Wie können Sie Kraftstoff sparen؟ څنګه تاسو کولای شئ چې تیل سپما کړئ؟ معنا ده چې ډیر تیل مصرف نه کړئ. Indem ich vorausschauende fahren، کله چې زه ډیر په احتیاط باندې موټر چلوم او همیشه خپل مخې ته ګورم. څه معنا ورکوي دا معنا ورکوي چې زه څراغونو ته په وخت باندې ګورم. داسې نه چې زه تیز راځم او یو دفعه وګورم چراغ سور ده او بریک ونیسم. نه، کله چې تاسو د لرې نه څراغ ته ګورئ چې شین دی، پس له هغې نه ژیړ کېږي یا نارنجي کېږي، پس د هغې نه سور کېږي. که تاسو دې ته متوجه یاستئ ضرور نه ده چې موټر ته ریز ورکړئ او په ډېر تیز ریز سره راسئ یو دم بریک ونیسئ، نو هغه ستاسو د موټر یا د تیلو مصرف مو زیاتوي. هو indem ich entbehrliche Dach aufbauten entferne، چې زما په د موټر په سر باندې چې کوم هغه اضافي وزن او بارونه وي هغه. هو indem ich ganzjährige mit Winterreifen fahre، زه داسې کولی شم چې تیل سپما کم یا ذخیره یې کم چې زه ټول کال
د ژمي ټایرونه په موټر کې وکاروم؟ نه. Was kann auf nasser Fahrbahn zur Aquaplanung Wasserglätte führen؟ څه شی کیدای سي د دې سبب وګرځي چې اکواپلانونګ یا همدغه د اوبو راټولېدل وسي د ټایرونو مخې ته. abgefahrene Reifen کله چې ستاسو ټایرونه مکمله خراب سوي یا خوړل سوي وي او تاسو ډیر سرعت ولرئ او یا هم په سړک باندې دغه ټیټ او جګه وي لکه جویګانو غوندې داسې جایونه جوړ سوي وي نو هلته هم د اوبه راټولیږي د ټایر مخې ته. دلته دا درې واړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wie können Sie ausreichende Sicht durch die Frontscheibe erhalten؟ Frontscheibe مخکینی هغه شیشه چې تاسو د شمال مخه نیسي د موټر هغه شیشه چې تاسو موټرواني کوئ او ترنه ګورئ. څنګه کوئ سئ وایي تاسو کافي اندازه لید ولرئ کله چې bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit einschalten. کله چې تاسو په منیار کې او یا هم داسې رطوبتي هوا وي شبنمي هوا وي هر کله تاسو باید د موټر برفپاکونه چالان کړئ چې د شیشه تاسو ته پاکه کړي. bei innen beschlagene Scheibe Lüftung ausschalten und Fenster geschlossen halten. دننه چې کوم د هوا سیستم د هغه هم بند کوي او خپل شیشه هم پورته کوي. نه داسې موټر تف کوي او ستاسو شیشه دننه ټوله خوله کیږي. Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon einschalten, bevor Ihnen andere Fahrzeuge Matsch auf die Scheibe schleudern. مخکې له دې نه وایي چې کوم بل موټر راځي کله چې واوره ورېدلې وي او هغه موټر تاسو نه مخکې سي نو ستاسو شیشه به ټوله خرابه کړي واوره به راوارتېږي او یا هم کوم هغه خړو به چې په سړک باندې پراته ده هغه ستاسو شیشو ته راواره کړي. نو ښه دا ده چې تاسو مخکې نه خپل برفپاکونه چالان کړئ. کله چې واوره او باران مخکې له دې چې کوم بل موټر تاسو نه مخکې سي تاسو باید خپل برفپاکونه چالان کړئ چې خدای مکه شیشه مو خرابه نسی او چټله نسی چې بیا لید ونسئ کولی. دلته دا دواړه سم دي. دریمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. راځو انځور ته ګورو چې داسې یو سړک ده چې دې سړک ته الین وایي چې دواړو خواته ونې دي. پوښتنې ته راځو. Was müssen Sie in dieser Situation beachten؟ دلته باید تاسو څه شی وکوئ. باریکي د دې پوښتنې دا ده یا د دې انځور دا ده چې دلته سوری د لمر ده سوری د لمر ده سوری د لمر ده او د ځایونو کې که هر موټر راوځي هم تاسو یې نسئ لیدلی که د دواړو خواونه راوځي او دغه لمر که چېرته تاسو عینکې په سترګو ونه لرئ لمر بیا سوری یعنی رڼا تیاره رڼا تیاره رڼا تیاره دا هم ستاسو په سترګو باندې تاثیر کولی سي. Die Schätzen von Entfernung wird durch den ständigen Wechsel von Licht und Schatten erschwert. کله چې تاسو د موټر یا کوم بل موټر را روان وي یا هم لرېوالی د دغې سوری لمر د دې په واسطه باندې تاسو نسئ کولی هغه صحیح ووینئ. Ho, die Geschwindigkeit sollte wegen der Sichtverhältnisse angepasst werden. څومره چې تاسو لید کولی سئ همغونه باید تاسو ځغاسته ولرئ ځکه کله چې دا رڼا او تیاره وي ستاسو د سترګو په لید باندې هم تاثیرات لري. Der ständige Wechsel von Licht und Schatten erschwert es, andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu erkennen. و همدغه تبدیلی د رڼا او تیارې د دې سبب هم کېدای سي چې تاسو بل موټر ډیر ناوخته ووینئ یعنی موټر تاسو ته سیوری غوندې ښکاره سي او تاسو یې ډیر ناوخته ووینئ. هو دا هم کېدای سي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. څلورمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wie schnell darf ein Kraftfahrzeug mit Schneeketten höchstens fahren؟ هغه موټر چې چاینې تړلی وي په واوره کې څومره کولی سي یا څومره تیز کولی سي وګرځي. کله چې موټر په واوره کې چاین وتړه نو هغه د 50 کیلومتره نه په ساعت کې ډیر نسی تللی او اجازه نه لري چې هغې نه پورته لاړ سي.
پنځمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده wie schnell dürfen Sie mit einem PKW außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem Fahrstreifen vor jede Richtung höchstens fahren. معنا دا ورکوي چې تاسو په لاندشتراسه یا د ښار نه بیرون په هغه سرکونو یاست چې د یو ښار نه بل ښار ته ځي خو یو شپور یا یو ځغستلیکه د یو خوانه یو ځغستلیکه د بلې خوانه لري معنا یو سرک ده تاسو ته څومره اجازه ده یا څو کیلومتره په ساعت کې تاسو کولی شئ موټر وځغلوئ 100 کیلومتره په ساعت کې تاسو کولی شئ په دې سرکونو باندې موټر وځغلوئ شپږمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه دغه سرک مې منظورو چې یو سرک ده یو لیکه دی خوانه لري او یو لیکه ها خوانه دلته ګورو چې څه پیښیږي شاته شکه کې ګورو موږ نه په روسه نور هم موټرونه دي پوښتنې ته راځو Sie möchten überholen تاسو غواړئ له دغه موټر نه مخکې سئ Wie sollten Sie sich jetzt verhalten تاسو به څنګه چلن کوئ دا موټر هم ګورئ کله دې خواته راځي کله دې خوا راځي د دې هم زړه کېږي چې د بل موټر نه یا د LKW نه مخکې سي Ich überhole noch nicht da der blaue PKW überholen könnte زه نه غواړم اوس مخکې سم ځکه دغه آسماني موټر هم کېدای سي مخکې سي هو Ich überhole alle Fahrzeuge in einem Überholvorgang کله چې زه غواړم مخکې سم نو د یو موټر نه مخکې کېږم د ټولو موټرونه په یو وار مخکې کېږم نه Ich folge dem blauen PKW unmittelbar falls diese überholt زه دغه موټر چې کله شروع وکوله چې مخکې کېده زه هم د پسې سم وځم نه دلته یوازې دا سم ده زه نه غواړم مخکې سم Diese Frage wurde richtig beantwortet. Wame Puchtana der drei Numero Puchtana da. Worauf müssen Sie achten? Zistam bald Pami, wenn Sie einen Anhänger ohne Zugfahrzeuge parken. Kala چې تاسو یو Anhänger یا هماغه Trailer پرته د موټر نه یو ځای کې ودروي. Der Anhänger darf auf ausreichend befestigten Seitenstreifen zeitlich unbegrenzt geparkt werden. تاسو کولای شئ دغه ټریلر په سرک باندې داسې ځای کې ودروئ چې نور موټرونو ته نقص ونه رسیږي څومره وخت چې وغواړئ تاسو هغه ټریلر ارته درولی شئ نه کله چې تاسو ټریلر یا هماغه وړوکی انهنګر د موټر پسې نه وي تاسو یې نشئ کولی د تل لپاره په یو ځای کې پارک کړئ Der Anhänger darf auf entsprechende gekennzeichneten Parkplätzen länger als 2 Wochen geparkt werden کله چې تاسو غواړئ دغه انهنګر یا ټریلر مو د 2 اونیو نه ډیر په یو ځای کې پارک کړئ هلته باید هغه خاص ځایونه د دې لپاره چې وي هلته پارک کولی شئ هو öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen geparkt werden کله چې تاسو دغه سرک په سر باندې چې کوم پارک پلڅونه دي دلته غواړئ د ټریلر ودروئ نو د 2 هفتو نه زیات په یو ځای کې نشئ درولی Atama Puchtana de 2 Numero Puchtana da wozu darf an nicht laufenden Parkuhren gehalten werden کله تاسو کولای شئ په هغه ځای کې چې د موټرونو د پارکولو لپاره وي او خاص ماشینونه هلته ایښي وي چې تاسو ټکټونه واخلئ پرته د ټکټ نه کولی شئ موټر ودروئ zum Einkaufen zum einem kurzen Einkaufen یو لنډ خریداري دپاره زه ځم کیوس ته یو شی اخلم بیرته راځم نه هېڅکله دا کار مه کوئ ځکه تاسو کیوس ته ځئ څوک پوهېږي چې هلته څومره خلک نور تاسو نه مخکې ولاړ دي ستاسو وخت زیات تېرېږي کله چې تاسو د موټر نه کیلي وایستله ستاسو موټر پارک شو هلته او تاسو ترې نه کښته شولئ نو پام مو وي چې هلته تاسو نشئ کولی کله چې تاسو دا دروئ نو تاسو مجبور یاستئ چې یو کارت واخلئ zum B oder Entladen کله چې تاسو یو بار کښته کوئ او یا هم بار جګوئ zum Ein- oder Aussteigen که څوک تاسو پیاده کوئ او یا هم راجګوئ نو په هغه وخت کې تاسو کولی شئ پرته د پارکشاین نه موټر هلته ودروئ Diese Frage wurde richtig beantwortet. Nahama Puchtana der 3 Numero Puchtana da. Ein einachsiger Anhänger hat eine tatsächliche Gesamtmasse von 600 Kilogramm. Wie groß muss die Schutzlast mindestens sein? کله چې تاسو یو انهنګر د موټر پسې تړئ یو ټریلر د موټر پسې تړئ چې د هغه ټول وزن 600 کیلوګرامه ده نو د هغې شوتس لاست هغه بوکسل چې د موټر او د انهنګر ترمنځ راځي هغه باید څومره وي یا څومره غټ وي باید 4% د دغې 600 کیلوګرامه وزن وي 40 کیلوګرامه باید هغه وزن ولري Diese Frage wurde richtig beantwortet. Lassame Puchtana de 4 Numero Puchtana da was bewirkt ein Anti-Blockiersystem ABS? Ja, ABS. Der Anti-Blockiersystem
یا د ABS وظیفه څه شی ده چې انټي بلاکي سیستم د ضد د قلفېدو یو سیستم که معنی کو bei Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend erhalten. کله چې ستاسو په موټر کې ABS وي ABS فعال وي نو تاسې سره له دې چې برک هم نیولی ده کولی سئ ډېر سم شترنګ ووهئ او یا هم auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug bestmöglich gebremst. کله چې ستاسو موټر په یو سړک باندې روان وي چې هغه کنګل سوی وي او موټر پکې ښویېږي بیا هم تاسو کولی سئ ښه بریک ونیسئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا د دې برخې لوستونه تر بیا ښې چارې.